د افغانستان د آبادی او ښېرازۍ لپاره یو ډیر زبردست او ښه خبر نور افغانستان د ځان بسیاینې پر لور روان دی. دا چې څه خبر دی ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. په کندهار کې د هیواد په کچه د درملو د تولید تر ټولو لوی فابریکې د جوړولو کار 80% بشپړ شوی دی. د عامې روغتیا چارواکو ویلي چې د دې فابریکې له فعالېدو سره به هیواد د درملو په برخه کې پر ځان بسیا شي او د غیر معیاري درملو د واردېدو مخنیوی به هم وشي. د دغې فابریکې د جوړولو چارې 80% بشپړې شوې دي او د 2020 کال تر نیمایي پورې به یې ټولې چارې بشپړې شي. د مسؤلینو په خبره د سنو فارما په نوم دغه فابریکه به په نړیوال معیار درمل تولیدوي چې د کار ټول بهیر به د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا څارل کیږي. د یادې فابریکې مشر محمد سعید صدیق ویلي چې د درملو دغه فابریکه د یو افغان سوداګرو په ګډه ونډه جوړیږي چې په هیواد کې د ډیرو پانګوالو لومړنی سهامي شرکت دی. د مسؤلینو په خبره دغه فابریکه به په 20 جریبه ځمکه کې د نږدې 50 میلیونو ډالرو په لګښت جوړیږي او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي. ګرانو مینوالو په دې هیله چې دغه ډیر زبردست او ښه خبر به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که چیرې مو همدغه ویډیو خوښه شوي نو حتما یې در سره لایک کړئ او نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.